کله چې د ټولګټو وزارت لخوا خصوصي شرکتونو سره د پروژو قرارداد لاسلیک کیږي نو د پروژې د عملي کولو په وخت کې د وزارت 4 نفره ټیم په ساحه کې عملاً حضور لري چې هر وخت د پروژې له کارونو نظارت او څارنه کوي څو هغه څه چې په قرارداد کې ذکر شوي د هغو مطابق په اساسي ډول او پر وخت تطبیق او عملی شي. زمانی که پروژه از سوی وزارت فوایدامه با سکتور خصوصی یا با شرکت‌های قراردادی قرارداد میشه، کار پروژه زمانی که در ساحه آغاز میشه یک تیم 4 نفری از وزارت فوایدامه عملا در ساحه حضور می داشته باشند، دائم از پروژه نظارت ارزیابی میکنن. آنچه که در قرارداد ذکر شده در BQ و مشخصات تکنیکی پروژه است، مطابق BQ مطابق قرارداد پروژه باید در ساحه تطبیق شود که از جریان تطبیق پروژه تیم‌های وزارت فوایدامه نظارت میکنه تا به گونه اساسی مطابق پروژه تطبیق شود و عملی شود.